نن ورځ د خوست د ښاروالۍ له طرفه د خوست بازار کې اشر ترسره کیږي چې د خوست ښار صفایي وکړي. نو په دې اشر کې زموږ سره د خوست ښاروالۍ استازي، د مکاتبو استادان، شاګردان، د خوست وکیل ګزاران ټول موجود دي. نو دغه زموږ د ښار د خلکو ته د عامه ذهنیت ورکول دي. نو باید موږ د خپل ښار صفایي ترسره کړو او چې خلکو ته دا ذهنیت ور جوړ کړو چې باید موږ تاسو خپل خوست او د ښار هر وخت صفا وساتو. پاکوالی دا نه یوازې د ښاروالۍ مسؤلیت ده، بلکې دا د هر مسلمان د هر ښاري مسؤلیت ده چې خپل چاپیریال خصوصا ښار دا پاک وساتي، د هغې لښتي، د هغې ویالۍ او خپل کثافات مشخصو کثافتدانیو ته مشخصو ځایونو ته انتقال کړي تر څو موږ تاسو یو پاک او سپیڅلی ښار ولرو. د اسلام له نظره هم پاکوالي ته جناب محمد رسول الله ډېر ارزښت ورکړی. د نبي علیه السلام فرمایي النظافة جزء من الایمان، او بل حدیث کې راځي چې هغه نظافت د هغې ایمان یوه برخه تو. نو لکه د ایمان سره تړاو ورکړی دا د هغې پاکوالي په اهتمام باندې دلالت کوي چې پاکوالی څومره مهم ده د مسلمان په ژوند کې، د انسان په ژوند کې. نو موږ خو الحمدلله د خوست ښار اوسېدونکي ټول مسلمان یو. نو په کور دا ده چې موږ د هغې کثافاتو خپلو مشخصو ځایونو ته انتقال دا د ښاروالۍ په غوړه ویرې نه چو، بلکې خپله د کاندورون عامه ښاریون په دې کې برخه واخلو. انشاءالله دا به نه دا چې موږ تاسې به د پاکوالی نظافت دا ترسره کړی، بلکې دې تر څنګ به ثوابونه اجرونه هم ګټلي وي. دې په وجه باندې مختلف امراض رامنځته کېږي. طبیبان او ډاکټران په دې برخه کې ډېر خپېږي، خو موږ ته هم دا معلومات کېږي چې دغې څه چې چټلۍ په وضع کې زیاتې شي، کثرت پیدا کړي، هغې د وجې نه بیا مختلفې سري ناروغۍ خپرېږي. او ډاکټران صاحبان هم همیشه موږ تاسې پر دغې په باره کې توصیه کوي. د اسلام مبارک دین هم هدف دا ده چې صفایي غوړي، او هدف یې دا ده چې مسلمان باید نظیفه او پاکه ټولنه ولري. د مسلمانو دپاره لکه څنګه چې ظاهري پاکوالی داسې رقم ته اعتقادي پاکوالی دا هم ضرور ده. او بل دا چې دغه کله چېرته موږ تاسې ښار نولی وي، چټال وي، دا موږ تاسې په نولتیا باندې بیا دلالت کوي. نو کوشش کړل دا پکار دی چې موږ تاسې خپل ښار دا پاک وساتو. زما لوی هدف دغه و چې خلک په دې باندې پوه شي او آګاه شي چې ښار زموږ ګډ او مشترک ملکیت دی، مشترک کور دی، باید پاک وساتل شي. ټولو ځوانانو ته پکار ده، ټولو وطنوالو ته پکار ده چې په دا ډول حشرونو کې ګډون وکړي څو خلکو ته ښه تصویر وړاندې کړي او په آینده کې زموږ یو ښه پاک سوکاله ښار ولرو. نن راوتلي وو تر څو ما په حوایز زیات کړو، د ښاروالۍ له غړو سره مرسته وکړو. او دا د ښار پاک ساتل نه یوازې د ښاروالۍ د غړو مسؤلیت دی، هر یو ښاري چې دی، هر یو د ولس غړی دا مسؤلیت لري تر څو ښار پاک وساتي.